د زابل اوسیدونکي د شاه عالم خان د تاریخي کلا د جوړېدو کارونو د بیا پیل غوښتنه کوي. د دې ولایت اوسیدونکو په وینا د یادې کلا د جوړېدو ډېر کارونه سرته رسېدلي او لږ کارونه یې پاتې دي چې باید ورته پاملرنه وشي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د دې تاریخي کلا د جوړېدو نیمګړي کارونه به په راتلونکي کال کې پیل شي. نور حال د عصمت الله قایل په راپور کې. ملي قائد حاجي میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان دا تاریخي کلا د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د تیر حکومت پر مهال د جوړېدو کارونه پیل شوي وو. تر 80 سلنه پورې کارونه بشپړ شوي. اوس د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو تاریخي ابداتو او سیمو ترڅنګ دي د دې تاریخي کلا د جوړېدو پاته کارونه هم بشپړ شي. د دوی په وینا که چیرې د تاریخي سیمو او ابداتو ساتنه او بیارغونه وسي نو د افغان ملت د هویت پیژندنې ورهاخوا به د اقتصادي پلوه هم دې ولایت ته ګټه وکړي. دا کلا ورغول سي دا به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طرز العمل سره سم د ملت په بودیجه کې عایداتو یو بهترینه سرچینه وي. سیلانیان به ورته راځي، د سیمې څخه به سیلانیان ورته راځي، د ګاونډیو ولایتونو څخه به سیلانیان ورته راځي. دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د شاه عالم خان کلا په ګډون د زابل ټول تاریخي ابداتو ته پام وکړي، ویرغوي او د شاه عالم خان کلا نیمګړي کارونه بیرته پیل کړي تر څو له یوې خوا دلته زابل ته د سیلانیانو شمیر زیات سي او له بل پلوه به د دولت په عایدو کې زیاتوالی راسي. بل لوري د دې ولایت چارواکي وایي چې اسلامي امارت د تاریخي سیمو او ابداتو بیا جوړولو ته ژمن دی او هغه سیمو ته چې د تیرو 20 کلونو راهیسې ورته پاملرنه نه ده سوې دوی به ورته پاملرنه وکړي. د دوی په خبره د اطلاعات او کلتور وزارت ورسره ژمنه کړې چې د دې تاریخي کلا نیمګړي کارونه به په راتلونکي کال کې پیل شي. په نورو ځایو کې پیدا شي تاریخي ځایونه انشاءالله د هغو د رغولو او د بیا راځرولو خلکو ته ورښولو د سیلانیانو لپاره د توجه مرکزونه به یې وګرځو. لومړی باید ووایم د شاه عالم خان کلا چې د دې تقریبا 80 سلنه کار بشپړ شوی ده، یو 100 سلنه کار به پاتې وي. هغه به انشاءالله وزارت ژمنه کړې ده چې په راتلونکي کال کې پسرلي کې به انشاءالله دا بشپړ شي، جوړ به شي. د یادونې وړ ده چې د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د شاه عالم خان کلا د نیمګړي کارونو د بیا شروع کېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا تازه یې په دې ولایت کې 13 تاریخي آثار او سیمې د تاریخي میراثونو په توګه ثبت کړي دي.